بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان کرکټ په اړه باندې ډېره موده کېږي او څه خبرې هم نه دي کړي. راځو نو د انډر 19 زموږ ټیم ویسټ انډیز ته ورسېده. دا یو ښه خبر دی. دویم د راشد خان صاحب 6 وکټې اخیستې، تاسې به ترې خبرې یاستئ. د دویم او دریم د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ لوبه. نو کوشش به کوو چې دا ټول زر راغونډ کو، زیاتې اوږدې دغه نه کوو. هغه چې کله لایف په فیسبوک کې کوو بیا اوږدې جنرالي چې دی کوشش کوو چې کنټرول وي. ښه راځو شروعات دغه نه کوو راشد خان صاحب نه، ځکه د افغانستان غټ سټار دی، په نړۍ کې غټ نوم دی. د افغانستان نوم هر ځای کې ورسره ځلیږي او څونه خدمت چې راشد خان صاحب د کرکټ په ډګر کې افغانستان ته کړی دی، نو موږ او تاسې باید د هغه ډېر زیات ستاینه وکړو. he deserves a lot of respect، ځکه نړۍ کې هر ځای کې راشد خان سره افغانستان نوم یادېږي او ماشاءالله ګوره بل ښه کار یې دا کړی دی. زموږ افغانانو کې باید دې نه وروسته اتفاق او اتحاد راشي. موږ او تاسې باید هر ځای کې په هر سپورټس کې په هر ډګر کې په سوشل میډیا کې باید په هر ځای کې په اتفاق او اتحاد یو. مثلا راشد خان صاحب زی یو لیگ کې سلیکټ کیږي، نورو ته دروازې خلاصوي، نور سپینران راځي سلیکټ کیږي او دغسې د افغانستان دا ټیلنټ استعداد ورسره وده کوي. همداسې به بیا بیټسمینان راځي، هغه سلیکټ کیږي، هغه بیا نورو بیټسمینانو ته لاره خلاصوي. نو راشد خان صاحب 6 وکټې په 19 رنزونو باندې واخیستې. تاسې ټولو بالینګ کتلی دی. زما په نظر باندې ګوره راشد خان یو څه وخته پورې د کویک بالینګ کوي، لکه کوشش کوي چې تیز وکړي. په دې میچ کې لږ بال ته ډېر هغه پرفیکټ فلایټ څه دی هغه ورکاوه. نو هغې سره بیټسمین کوشش کوه چې دی ووهي، یا به کیچ شو یا به بولډ شو، مګر دی چې کله کویکش ډیلیوریانې کوي هغه بیټسمین کوشش کوي سټاپ کړي، سنګل ډبل پې واخلي. نو اکثره دی رنزونه دومره نه ورکوي مګر وکټ هم بیا په لاس نه ورځي. نو دې ځلته دا یو ښه گیم و د دپاره. 6 وکټې واخیستې. د بګ بیش ټاپ وکټ ټیکر سو 20 وکټې اخیستې دي. په 11 لوبو کې انډریو ټای 19 وکټې اخیستې په 12 لوبو کې، هغه دویم نمبر دی. مطلب افغانان چې څونه ځلیږي موږ او تاسې خوشحاله کیږو. دې سره نور ټیلنټ چې دی راتلونکي ټیلنټ ته لارې خلاصیږي او مختلف لیګونو کې به خلک سلیکټ کوي. کیس احمد صاحب ګوره نظر هلته په لیګ کې دی، هغه هم ښه پرفارمنس روان کړی دی. مجیب صاحب چې دی هغه ما وکړو ته ټاپ 15 کې هم نه دی بالرانو کې. نو مجیب صاحب ته پکار دی چې لږ وکټې واخلي، که وانخلي نو یو وخت کې سریلنکا سره یو ټاپ سپینر و اجنتا مینډس هغه را پیدا شوی و سخت په انټرنیشنل کرکټ اور ځای کې. ایون تر هغې وخت کې کلکتا نایټ رایډر په 2.5 لکه ډالر اخیستی و مګر بیا غیب شو. نو میسټري سپینران چې دي دوی سره دا شي، دوی راځي بمباریانې کوي خو بیا ورکیږي. مګر مجیب صاحب ښه بالر دی، مختلف ډیلیوریانې کوي. هی ول کم بیک انشاءالله. هیله ده چې وکټې واخلي. آی پی ایل اکشن هم را روان دی او هغې کې هم سلیکټ شي. کیس احمد انسنګ هیرو بهترین بالر دی. دا هغه انډر 19 وخت نه ډېر ښه پرفارمنس کوي مګر د قسمت په دې خراب دی چې افغانستان سره راشد خان غوندې بالر شته، دیم لیګ سپینر دی، هغه هم لیګ سپینر دی. 2 لیګ سپینران ډېر کم په ټیم کې لوبیږي. نو دې د خاطره د ټیم کې ځای نه مګر هی ډیزروز ا سپاټ. که چېرته بل ځای کې خامخا به ټیم کې وای مګر انشاءالله راتلونکي کې به ولوبیږي. زموږ میچونه به هم زیات شي او مختلفو موقعو کې به ورته موقع ورکړل شي. نو بریلینټ زموږ کیس احمد صاحب. محمد نبی تقریبا دا 2 گیمونه، دریم گیم پرونو بیګا چې میلبورن رینیګیټس په بینچ کې نولی دی. لوکل پلیر لوبوي مګر دی نه لوبوي. نو محمد نبی صاحب پرفارمنس یې ډیپ سوي و. بالینګ کې چې دی خو هم ډیپ سو، هغه بیټینګ چې و هغه هم نه چلیده. نو ځکه هغوی دا فکر وکړه چې موږ یې په بینچ کو. مګر خیر خپل وخت کې ډېره توره کړې دی. یو وخت کې چې سټارټ کې د افغانستان ته دغه ضرورت و محمد نبي داسې بالر و، ډېر اکنامیکل بالر و. نو زما د محمد نبي صاحب چې دی هغه وخت نه ډېر ښه ده. محمد حسن هغې وختونو کې ډېر بهترین بالر و. اوس خو په کار خدای چې ریټایرمنټ واخلي هسې چټي هغه زموږ چې ورسره پخوانۍ مینه ده که نه هغه دې نه خرابوي. نو محمد نبي صاحب ویل ډن. که خوښه ستا خپله ده هغه به هغې ته ګورو فټنس او دغه سره چې فټنس دي نو لګیا اوسه، پرفارمنس دي لګیا اوسه، خو چې پرفارمنس نه هر څوک باید فکر وکړي. نو
دا د بیگ بیش یو ظاهر خان سوري ګوره بیا به څوک دا درنه هیرو ظاهر خان میلبورن رینګیټ سره د محمد نبی ټیم کې ریګولر چانسز ورکوي وکټ یې ورته اخلي ښه بالینګ هم کوي ښه لګیا دی مګر د ظاهر په نسبت نور احمد لکنوال موږ سره ښه بالر دی نو د خاطره چې ظاهر خان هم دومره د افغانستان ټیم کې ځای نه دغه کیږي مګر په نورو لیګونو کې به ځلیږي انشاءالله دې سره د بیگ بیش اختتام سو یو ځل بیا راشد خان او ټولو پلیرانو یو جهان منغه مګر خاص راشد خان یو بریلینټ بالینګ همدغسې نور بالرانو هم هیله ده چې 15 شپږ وکټې واخلي دې سره ستاسې نوم چې دی ستاسې سره د افغانستان نوم هم پورته کیږي او نورو خلکو ته دروازې خلاصیږي د پاکستان هم یو څه پلیران حارث رؤف شاداب لګیا دي حارث رؤف بهترین بالینګ کوي خو یو شی بازار ته د استرالیا وکټو په اړه وایم دوی چې کوم لوبې کوي ګوره استرالیا کې د وکټې چې دي د T20 دپاره دا پیچ دا ټول فلیټ وکټي ښه معمولی باونس پکې نو که زموږ پلیران ورته ریډي شي نو انشاءالله را روان نړیوال جام کې هم پرفارمنس به زموږ ښي دا و بیگ بیش وس راځو انډر 19 د افغانستان ټیم ماشاءالله ورسېد خپل ځای ته په 14مه لوبه خو دا 2 سین ډېر کم وخت دوی باید یو ورځ دوه درې کرنتین هلته تیر کړي نو هغه د 14م لوبه ورته 22م تکړه نو اوس اولنۍ لوبه مخکې زیمبابوې سره وه اوس پاپوا نیوګیني دا زموږ فیوچر تر زامن دي ښه نوي کسان دي راغلي دوی سره هم زموږ میچونه راځي نو شروعات ښه دی چې پاپوا نیوګیني نه وکړو ځکه اسې هغه دومره خاص ټیم نه دی ګزاره حال ټیم دی لکه زموږ په نسبت زموږ انډر 19 به په هغوی باندې یو ښه شروعات وکړي چې میچ وګټي ښه کانفیډنس سره به په شلم تاریخ باندې د پاکستان انډر 19 سره میچ وي همدې انډر 19 د پاکستان سره موږ په ایشیا کپ کې لوبه کړې ده نو هماغه پلیران به باید پلانینګ ورته سی وکړي او زما په نظر باندې دا خیبر ولی ته باید مخکې چانسز ورکړي نمبر 4 یې ولوبئ شپږم نمبر د هغه پوزیشن نه دی یا اووم بل نوید زادران ګوره هغه باندې ویډیو جوړه شوې ده چې 140 پورې سپیډ ولي نو دې بالر ته هم باید خامخا چانس ورکړي ایشیا کپ کې کینول او دا د کینولو کس نه دی ته چې یو چا باندې ویډیو جوړی نو هغه یور نیکسټ بیگ تھنګ هغه ستا غټ استعداد هغه ته باید خامخا موقع ورکړي څومره چې ډیر چانس کیږي نو په شلم پاکستان سره دی په 22م بیا زموږ بیا اخیری تر زامنو سره زیمبابوې سره لوبه ده دا به د افغانستان درې لوبې دي کې چې دوه وګټي هر ګروپ نه به دوه څلور ګروپ دي هر یو ګروپ نه دوه ټیمونه ځي بیا به دا سره خپلو کې کوارټر فاینلو کې یو ځای کیږي کوارټر فاینل کې به چې دی دې ټیمونو نه اتو ټیمونو نه څلور ټیمونه سیمی فاینل ته وځي نو دغه بیا په هغې وخت کې په هر یو گیم خبرې کوو مګر اوس راځو د افغانستان او نیدرلینډ لوبو ته ګوره د نیدرلینډ لوبې چې دي په کرک انفو کې هم نه پیدا کیږي دومره په اسانه باندې نو سکیجول خو په 21م تاریخ ورکړی دی د چیرمین صاحب په حساب باندې هغه دغه ته ویلي میډیا دغه ته چې موږ د کامنټري ټیم کې مونږ یو نو باید سلسله وشي خو خیر ګورو یو ورځ دوه کې به دا مسله حل شي نو خدای دې وکړي چې دلته په دې لاس انجلس کې خو د اومیکرون ډیر زیات شوی دی هر څوک یې نیولي مونږ خو ترې بچ یو ډیر زیات خلک یې نیولي هره ورځ امریکا کې 8 لکه 9 لکه کیسونه او لاس انجلس کې خو بیخي زیات دی نو الله دې موږ په خپل امان کې وساتي کارم کوو مګر خپل کار نه به هم ورته وخت وباسو کامنټري زموږ یو شوق دی د خپل وطن دپاره هر یو شی باید افغاني شي افغاني تولید همدې ته یي ستا لوکل کامنټیټران د افغانستان نه باید راواخیستل شي زموږ هوم سیریزونو کې باید هغوی ته موقع ورکړل شي هر څوک چې د کرکټ بورډ کارکوونکی نو ګوره په دنیا کې یو ځای کې هم کامنټري ټیم کې د کرکټ بورډ کارکوونکی نشته نو باید هغه پکې نه لوکل ډیر خلک دي فضل رحیمي صاحب یو بل مدثر دی نور داسې خلک دي ضروري نه ده تاسې ظالمانو ځان نه فرعون جوړ کړئ ظلم چا سره مه کوئ هغه هم راواخلئ ویزې د قطر خو ډېرې اسانې دي دغسې خلک راولئ دا دغه کوئ مخکې کوئ د پاکستان وګوره څومره کم دا بازید خان که نن نه 4-5 کاله مخکې ته وګورې د کامنټري واړه دومره بیکاره وه پوه شوې که نه مګر بازید خان هم ښه شو همداسې نور کامنټیټران هم ورسره ښه شو ښځې کامنټیټرې هم را پیدا کړي دي د انډیا وګوره نن 9-10 کاله مخکې د انډیا کامنټیټران به موږ سره اورېده نه پوه شوې ټاپ ټوني ګریګ او نور خلک ښه دغه به مګر اوس د انډیا وګوره شیو ناران کرشن او پلانکی او ډینګری دا ټول هر ځای کې نړیوال جامونو کې د خپل وطن نمایندګي کوي د خپل ټیم صفت کوي د خپل ټیم ایکسپوژر دی دا په دې کرکټ چې پلیرانو پورې سره خبره نه خپل وطن په اړه خبره کوي ډېر خلک هغه کرکټ کې دا اوري
دې سره ستا وطن ستا خلک دا یو ښه پیغام زی دنیا ته د امن پیغام زی نو دې دپاره کامنټري چې دا خپله ملي ضرورت دی په دې باندې به انشاءالله موږ پام کوو دا مو دغه چیرمین صاحب سره خبره کړې ده او هغه دې ته پوره ژمنه کړې چې یاره دا شی رښتیا دې ته به موږ کار کوو نو انشاءالله تاسې به ډېر په راتلونکو کې خپل افغان کمنټیټران هم وګورئ ډېر به را میدان ته کېږي دا کرکټ به انشاءالله ښه کېږي نور نوې استعداد به هم راځي ځوانان به هم راځي او دا نور ایکسپیرینس به هم سره یو ځای کېږي ښه په اتفاق او اتحاد باندې به لوبې کېږي نیدرلینډ به انشاءالله بیټ کوو 3 لوبې دي هر یو لوبه 10 پوینټه لري او د او ډي آی سوپر لیګ حصه ده دا موږ یو خو هندوستان هوسټ دی کوربه دی او نور ټیمونه نو که موږ ټاپ 2 کې راغلو موږ به اټومیټیکلی کوالیفای شو نو فلحال دا خبرې شوې ورباندې انشاءالله بیا چې وخت راغی بیا به نورې خبرې کوو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ګوره دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواري سپیکس په نوم تاسو ته زه هم کله کله چې کش ورکوئ زړه د خلاصه ګوره کش هغه ذکر ته یم چې ډېر د مختلفو ملکونو خلکو چینل شته دی ډېر سبسکرایب لري د خپل کرکټ په اړه خبرې کوي موږ دا چینل اول سر کې په اردو او هندي کې شروع کړی خود سبسکرایبر یو ډیر زیاتو هندوانو دومره ویډیو به خلکو کته مګر ما چې د خپل پښتانه وکته یاره دا دونه کرکټ شوقیان دي کامنټونه به کول دغه کول ته کینو که په 2000 کال فروری کې چې دی د چینل ته ما دغه ورکه ډایورټ میکم پښتنو طرف ته ما وې زه سیده مړی څوک که هندوان مثلا یا نور اردو والا پاکستان هم اردو افغانان هم بعضې پې پوهېږي دا که 1 بلین هم زیاتې پروا نه کوي مګر خپل پښتانه که لږ مي همدوی ته به موږ په خپله ژبه کې د کرکټ خبرې کوو موږ ته هم خوند راکوي او هیله ده چې تاسې هم تینې کیف اخلئ بعضې ځای کې اختلاف نظري نو ګزاره به سره کوو کرکټ چې دا د ګزارې دا جنټلمین سپورټس دی دې کې فضول خبرې فضول دغه نشته دی نو هیله ده چې بس یو بل سره ګزاره وکړو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم